بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه محمود واقف یم ساسي په درانه خدمت کې محترمو شاګردانو ګرانو دوستانو. د نن ورځې په درس کې مو د درس عنوان د څلورم سمندري شاګردان خوب عبارت شي. توجه وکړئ عبارت ته. نزدیک یک چاز از ملازم زنگ مکتب را میزند. شاگردان با نظم و ترتیب از سیم بیرون می آیند. امیر صاحب هم به حویلی مکتب می آید. شاگردان هنگام رفتن به خانه با امیر و معلم صاحب خود خداحافظی می کنند. شاگردان در راه خانه بازی گوشی نمی کنند تا بکس و کتاب ها خود را گم نکنند. توجه وکړئ معنا ته. شاگردان خوب خزده کوونکی. نزدیک یک چا از ملازم زنگ مکتب را میزنند. نږدې غرمه نږدې ده او ملازم صاحب زنگ وهه یا یې ټالۍ ووهله. شاگردان با نظم و ترتیب از سین بیرون می آیند. شاگردان په نظم او ترتیب سره د سیم نه بهر راووتل. امیر صاحب هم به حویلی مکتب می آید. معلم صاحب هم د مکتب میدان منځ ته راغی. شاگردان هنگام رفتن به خانه به امیر و معلم صاحب خداحافظی می کنند. شاگردان د رخصتی په وخت کې کور ته د معلم صاحب او د مکتب د مشر سره خدای پامانی کوي. شاگردان در راه خانه بازیگوشی نمی کنند. شاگردان په لاره باندې لوبې نه کوي تا بکس و کتاب ها خود را گم نکنند تر څو خپل کتابونه او بکسې ورکې نکړي. محترمه دوستانو، بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.